نو راځو دوستانو د ریاضي تعریف ته. خپله د ریاضي کلمه د عربي ژبې د ریاضت د کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د سختۍ، زحمتکشۍ او زیار ایستلو په معنا ده. او همدارنګه د ریاضي کلمه د یوناني ژبې د ماتیماتا د کلمې څخه چې د پوهې او علم په معنا ده اخیستل شوې ده. همدارنګه اصطلاحي تعریفونه د ریاضي لپاره ګڼ شمېر مختلف تعریفونه موجود دي چې موږ یې څو دانې دلته د مثال په طور راوړي دي. لکه ریاضي د عددونو د محاسبې هنر دی، او همدارنګه ریاضي د عددونو او پر عددونو باندې د ډول ډول عملیو مطالعه ده. او یا هم ریاضي د کمیتونو د تعبیر، تفسیر او منظم کولو علم دی. ریاضي هغه علم دی چې د عددونو او شکلونو د اندازه کولو څخه بحث کوي. او همدارنګه ریاضي کمیتونه، اندازې او شکلونه تر مطالعې لاندې نیسي. یعنې موږ کولی شو په ریاضي باندې کمیتونه، اندازې او شکلونه تحلیل کړو. او همدارنګه یا لنډ ویلی شو چې ریاضي د طبیعت د قوانینو ژبه ده.